چې په یو کلي کې د یوه ډېره مزیداره ونه ولاړه وه چې اکبر به یې ډېره زیاته خصمانه کوله او روزانه به یې ورله اوبه ورکولې. هغه به چې ونې ته کتل نو ډېر به خوشحالېدلو او ویل به یې څونه مزه کوي، الله دې د نظره مه که. همدغسې د اکبر یو بل ګاونډي چې نوم یې اسلم و ډېر لالچي و. هغه چې په دې لاره تېرېدلو نو ام ته یې وکتل، ویل څومره مزېدار امونه رازوړند دي، زما خو ته خوله کې اوبه راغلې. اکبر به چې ماښام واپسي کوله نو ام سره به یې ملاقات وکړو او ډېره مینه به یې ورسره وکړله او ډېر به خوشحاله شو. اسلم چې بله ورځ راغی نو چې امونه یې وکتل نو خوله کې ورته اوبه راغلې او نږدې خپل نوکر ته لالا ته یې اواز کړو چې لالا روزه او ځان سره یو ټوکری هم راواخله. لالا په منډه منډه راغلی او د اسلم په خدمت کې حاضر شو. اسلم ورته وویل زر تر زره دې امونو ته وخېږه او ښه ډېره امونه ترې راوشلوه، هېڅ پروا نشته، ښه ډېره امونه پروا نه کوي، نن خو به دا امونه زه ښه په مینه خورم. د هغه نوکر وروختو نو ده ورته ویل پروا نه کوي، ښکته یې راوغورځوه، زه به یې ټوکړی کې واچوم، پروا مه کوه، ښه ډېر راوله. دا ټوله قصه اکبر د خپل کور د چت نه کتله او زر زر راکوز شو او اسلم له راغلی. هغه ته یې ویل اسلمه دا ته څه کوې؟ اسلم ورته ویل ته ګورې نه موږ امونه راشلو او ډېر زیات امونه به راوشلو او بیا به یې خورو. اکبر ورته ویل ته داسې نشي کولی، دا غلطه خبره ده. اسلم ورته وویل چې ولې نه؟ اکبر ورته په جواب کې ویل چې دا زما امونه دي، ما ډېر په مینه ساتلي دي. اسلم له جواب ورکړو ستا څنګه دي؟ او اسلم خپل مزدور لالا ته اواز کړو چې ښه ډېر راوشلوه، پروا مه کوه. اکبر ورته وینا وکړله که ته داسې نه سمېږې نو زه به تا د کلي مشر ته وښایم. اسلم بره مزدور لالا ته اواز کړو چې بس کاره، او اسلم له جواب ورکړو چې دا ستا دی. اکبر ورته ویل چې او بالکل دا زما ام دی، که ته داسې نشي کولی او صبر نه کوې نو زه به تا له سزا درکړم. اسلم ورته ویل دا څنګه ستا دی؟ دا خو زموږ په شریکه پوله باندې ولاړ دی، دا ستا نشي کېدی. په دې خبرو کې اکبر ورته وویل چې زه چې ځو مشر له د کلي باقي فیصله به په هغه وکړو، ځکه چې دا دلته فیصله نشي کېدلی. خو اسلم د هغه خبرې منلو ته تیار نه و. بیا هم دواړه په دې خبره سلا شو چې یو ورځ به دواړه د کلي مشر له لاړ شو او په هغه باندې به فیصله وکړو. خو اسلم دې ته بیا هم تیار نه و. همدغسې بله ورځ دواړه په اس سواره د کلي مشر ته ځان ورسولو. دواړه د کلي مشر ږیره وټکوله، د څوکیدار نه اجازت واخیستلو او همدغسې
د کلي مشر ته حاضر شو. دواړو همدغسې د کلي مشر ته خپله کیسه واوروله. اسلم ورته ویل چې دا د پټي په پوله ولاړ دی، په شریک دی، نو ځکه دا زما دی. اکبر ورته چې نه، دا ما کرلی او زما دی. د کلي مشر ډېر هوښیار و. هغه دواړو ته ویل چې ستاسو دواړو خبره ما واورېدله، تاسو تلی شئ، سبا نه بله ورځ به زه تاسو ته ملاقات ته درځم. همدغسې دواړه روان شول. د کلي مشر خپل دوه نوکران راوغوښتل او ورته یې وویل چې تاسو داسې وکئ چې د اسلم او د اکبر دوکانونو ته لاړ شئ، خو سبا، او دواړو ته دا ووایئ چې څه کسان یا څه غله ستاسو ام ته نقصان ورسوي، خو چې یو خبره یاد ساتئ چې د هغوی در باندې څه شک پیدا نشي. نوکرانو هم هغسې وکړل او د هغوی دوکانونو ته روان شو. هغوی اول اسلم له ورغلل. څنګه چې د اسلم دوکان ته ورنږدې شو، اسلم ته یې وویل اسلمه هغه کلي منځ کې چې کوم د ام غټه ونه ولاړه ده، هغه ښایسته غونډه کې، هغه ستا ده؟ اسلم ورته وویل چې ویل چې هغې ته څه غله راغلي دي او ټول امونه یې خراب کړه او وړي. اسلم ورته وویل چې زه دا ټیم فارغه نه یم، او همدغسې هغې پوه شو. د هغې نه پس هغې د اکبر دوکان ته رالل او اکبر ته یې ویل د همغه سوال وکړو چې د پټي په منځ کې کومه ونه ولاړه ده د ام او ښه ښایسته ده، هغې ته څه کسان لګیا دي او نقصان ورته ورسوي او امونه ترې هم راشلی. اکبر ډېر هیبت واخیستلو او د نوکرانو یې تپوس کړو چې تاسو رښتیا وایئ؟ هغې ورته چې همغسې هغې منډه کړله او د هغې د بچ کولو لاړې. مزدوران دواړه رالل او د کلي مشر ته یې غونډه قصه وکړه. په سبا باندې مشر اکبر او اسلم دواړه خپلې حجرې ته راوغوښتل. د کلي مشر دواړو ته د کېناستو وویل. دواړه کېناستل. د کلي مشر ورته فیصله واوروله چې زه غواړم چې دا ام دا غټه ونه دې کټ کړی شي او تاسو دواړو کې به برابر تقسیم کړی شي. اسلم چې دا واورېدل نو ډېر خوشحاله شو. هغه ورته ویل دا بالکل صحیح فیصله ده، زه بالکل ستاسو فیصله منم. اکبر ورته ویل چې نه جي، دا فیصله زما نه ده خوښه. ما دا ونه ډېر په مینه باندې لیدلې ده او ما ته د خپلو بچو په شان ښکاري. تاسو داسې وکئ چې دا ونه زما د ورور اسلم لا ورکئ، زما نه ده پکار، خو کټ کوئ یې مه، نو دا به ډېره ښه فیصله وي. د کلي مشر پوه شو او ورته وویل چې زه پوه شوم، همدا ونه د اکبر ده او اسلم هسې بېسه دعوه کول غواړي. اوس اسلم له 4 کوړې سزا پکار ده او مزدورانو ته یې آواز وکړو چې دا بوځئ. ده لا ښه پوره د خپلو دروغو او د غلط بیانۍ سزا ورکړئ. اسلم معافیانې غوښتلې خو مزدورانو هغه روان کړی و. د کلي مشر پرې آواز وکړو صبر وکئ، راولئ دا. اسلم حاضر کړی شو.
د کلي مشر ورته وویل اکبر څنګه دې خوښه ده دا اسلم ماپ کوو نه. اکبر ورته وویل چې بالکل ټیک ده ماپ کول پکار دي هغه امونه خو د خوراک لا صرف راشو کولی وو. د کلي مشر اسلم ته وویل چې ماپ کوو خو دې خو دوباره به داسې غلطي نه کوې روان ځل به ډیر خیال ساتي. اکبر د کلي مشر نه ډیر زیات خوشحاله شو او ورته وویل چې زه به د خپل امونو کریټ تاسو لا خامخا رالیږم. همدغسې د اسلم ته د خپلو دروغو انجام معلوم شو. ډیره مننه د اورېدو خوږو ماشومانو. چرته هم دروغ مه وایه.